عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خپل شام د سرحداتو د ملکونو د والیانو نگرانی کوي او د شام په سفر رواني. په شام کې مختلفو ځایونو کې جلسې وکړي. په هر ولایت کې به جلسه جوړول او خلک به راغونډول، نارینه زنانا، چې زما گورنر فلانه نامه په د چا څه شوبوي اعتراض وي مونږ ته وایي. په دې خاریو کې چا هم په خپل والی اعتراض نه وکړي ځکه عادل به او پاکان او نیکان. یو اعتراض په عراق کې په حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ باندې حضرت سعد چې مستجاب دعوات او ډیر بهترین انسانو، امیر المؤمنین د عراق د تلون یو ورځ وړاندې د عراق یو بدبخت او فاجر انسان د تراغه پیسې تی وغوښتې د ورنکړي. هغه ځل کې ورته واچول چې یو مقراشي نو زبتا شرموم. ورځ دوه تیرې نه وی چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عراق ته لاړ او جلسه یې جوړه. زما په والی ستاسو سه اعتراض. هغه فاسق او بدکار انسان پاسې ده وستا والی حضرت سعد جمع نه کوي، تارک الجماعت منچ کله کوي، رستو رستوي کوي. سخت اعتراض دی د عمر فاروق ونه د عدل په خلافت کې په والی دا عظیم اعتراض. نور سپینګری را له عمر فاروق رضی الله عنه ته ویل چې دا دروغجن دی، دته پیسې نه دی ورکړي، دروغ وایي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حضرت سعد معزول ناغه خو مستجاب دعوات او داغه دعا قبل ده. وجداو چې حضرت سعد هغه انسانو چې د پغشو کې ډیر ماهر، پغشو کې ډیر ماهر. رسول الله مبارک دا الفاظ چې فدا کا ابي و امي، مور او پلار مې درنه قربان شه، دا هر چاته نه وي. څو کسان دي چې هغه ته نبی علیہ السلام خپل مور او پلار قربان کړي. یو پکې حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ دی چې رسول الله مبارک دته ویلیو چې ولغه شه فدا کا ابي و امي، مور او پلار مې درنه قربان شه غشه ولا. نو هغه وخت کې رحمت للعالمین د بارک دعا کړي او چې اللهم اجب دعوته. حضرت سعد چې کله دعا درنه غواړي یا الها د حضرت سعد دعا خپل درگاه کې قبول او منظور وګرځوا. دا دعا د تشوی و رحمت للعالمین دعا قبول شوی و سعد صاحب بچ خیره کولم قبول او چې دعا به کولم قبول. او صحابه کرامو کې دومره معروفو چې د چا به سم مشکلو نه به حل کېده، بل چاته به شکایت وکړي چې داسې مشکلات مې دي، هغه به ورته وي چې حضرت سعد ته لاړ شه دعا دې وغواړه. حضرت سعد به درته دعا وکړي دو مشکل به دې حل شي. په لاره به چې را روانو دوه صحابه کرام به ناست وبیلي ده، بس خبرې بندې که سعد راغی زړه کې یو مطالبه جوړه که او دعا جوړه که چې سعد ته ووایي مونږ ته دعا وغواړه. دومره مستجاب دعواتو ډایرکټ به دعا قبلې. بس د هغه په زبان باندې دا رالل چې زه خدای تعالی د اخر عمر کې وشرموه. هماغه شرمېدلو واقعه ما بار بار عرض کړې ده چې هغه انسان به سپینګري و او دومره سپینګری شي و چې دا باڼه یې په دې سترګو را پرېوتي او نظر به یې نه لګېده، دا سترګې به یې داسې اوچتولې، پاسېدی نه شه. بچو ته به یې وې ما کټ کې واچوئ، بازار کې مې کېدی کټ، په کټ کې به پروت و. کان یغمز النساء، زنانه به چې په لاره تېرېدې ده بس کونډلې په دې حال کې چې چا به ورته وي وشرمېږې په شرمونو دې حال او زندګۍ ته دې ګوره او دې کار ته دې ګوره. ده به وویل اصابتني دعوة سعد، حضرت سعد خیری را رسېدلې دي، ما سره کار مه لرئ. حضرت سعد خیری را رسېدلې.
نو یو په دې اعتراض شوی حضرت سعد معزول هغه به معزول ک عمر فاروق رضی الله عنه ډیر خلکو ورته ویل چې د دروغجن دی وینا زما په والی اعتراض شوی په بل ولی اعتراض نه کیږي چې په دې کې معزولی خو بیا تقریر په بل ځای کې وکړه چې په سعد سو کې اعتراض ونه کی ګوري دا صرف ما د خلکو خله بند کړ چې څوک زما په والی اعتراض ونه کی معزول مې کلري مې کړه گورنرای په بل تقریر کې عمر فاروق صاحب د ډیر مناقب بیان کړی